د مزار شریف ښاروالۍ د دویمې ناحیې امیر په 1403 لمریز کال کې د دې ناحیې په اړوندو کې د دریو پراختیایي پروژو له پلي کولو څخه خبر ورکړ. د یادې ناحیې امیر وایي چې د صفایي محصول راټولولو، د سوداګریزو جوازونو ورکولو او نورو ورځنیو فعالیتونو سربیره دا اداره توانېدلې چې د دې ناحیې تر پوښښ لاندې سیمو کې 3 پراختیایي پروژې هم پلي کړي. در ساحه ناحیه دوم 3 پروژه تطبیق شده. یک کانکریتیزی و 2 دانه‌اش هم قطاره بوده. د نوموړي په وینا د دویمې ناحیې اړوند د 6 ګذرونو له جملې څخه په 4 ګذرونو کې د ناثبت شویو استوګنیزو او سوداګریزو واحدونو د سروې کار هم بشپړ شوی دی. ښاغلی منصور وایي چې له دې سروې څخه یې موخه د کورونو په کره توګه ثبتول او د ښاروالۍ د عوایدو کچې لوړول دي. در امیرات ناحیه دوم تقریبا ما 6 گذر داریم. از این 6 گذر 4 گذرشان به طور کامل و خلاص شده و گذر پنجم کار روان است. میاری پیران سروی روان است. دا په داسې حال کې ده چې د دویمې ناحیې ادارې د تیر کال په پای کې د دې ناحیې په اړوندو سیمو کې د 2000 نیالګیو د کینولو څخه هم خبر ورکړ.